बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 8 साइंस ته او ټاپک د میاسیس مونږه سیل ډیویژن شروع کړو سیل ډیویژن چې هغه دوه قسمه دي یو زموږ سره د مایټاسیس او بل له میاسیس مایټاسیس په اړه کې مونږه پوره تفصیل مونږ ویل میاسیس چې د یاد ساتي میاسیس چې مونږه په دوه سټیجونو کې وایو یو د مونږ وایو میاسیس 1 او بل د مونږ وایو میاسیس 2 یاد ساتي کوم میاسیس 2 چې دی هغه هو د مایټاسیس په شان یو شان دی مونږ راځو میاسیس لا چې میاسیس چې دی څه چل کوي میاسیس چې دی سیل ډیویژن دا پروسس چې دی دا په کومه طریقه باندې کیږي نو میاسیس ټیکس پلیس ټو ریپروډیوس ریپروډکټیو سیلز کالډ گیمیټس یاد ساتئ میاسیس ولې ضروری دی میاسیس د سیل ډیویژن یو قسم دی دا په جسم کې ولې ضروری دی دا ځکه ضروری دی چې د میاسیس کم چې د سیل ډیویژن طریقه ده د دې د وجینه گیمیټس پیدا کیږي هغه گیمیټس زموږ سره سدي هغه گیمیټس چې دی یو د مونږه سپرم وایو بل د چې مونږه ایگ وایو سپرم چې دی هغه د میل د پاره چې کم گیمیټس دي او کم ایگ چې دی نه هغه د فیمیل د پاره کم گیمیټس دي نو دغه دوه گیمیټس چې کله پیدا کیږي په میل او په فیمیل کې نه هغه د میاسیس په ترو باندې چې دی هغه پیدا کیږي وس کبرز کوم میاسیس وایو نو ټو پیزز میاسیس 1 and میاسیس 2 دا مونږ په دوه سټیجونو کې وایو یو د مونږ وایو میاسیس 1 بل د مونږ وایو میاسیس 2 وس د دې چې کوم سټیپونه دي هغه د مایټاسیس په شان د هغې نومونه یو شان دي خو لږ چینج دی پکې خو یاد ساتئ که میاسیس 2 چې دی هغه به د مایټاسیس په شان یو شان دی اول به موږ راشو میاسیس 1 لا کله چې موږ میاسیس 1 وایو نو په دې کې چې کوم سټیجز دي څلور پروپیز میټاپیز انوپیز او ټیلوپیز د هغې سره به موږ په اخر کې لیکو 1 لکه زموږ سره میاسیس 1 دی نو د دې یو سټیج دی چې هغې ته پروپیز وایي نو د پروپیز چې کله موږ وایو دا پروپیز 1 زموږ سره حسابیږي نو پروپیز 1 کې څه دی چې کروموسوم اپیرز ایز thick threads یاد ساتئ چې زموږ سره کم کروموسوم دی په سیل کې په نیوکلیس کې دننه کله چې سیل ډیویژن کیږي دا غي نه مخکې سیل د ډیویژن لپاره تیاری کوي نو چې کله میاسیس 1 شروع کیږي په میاسیس 1 کې بیا پروپیز 1 سٹارټ کیږي کم کروموسوم چې دی هغه به راښکاره شي چې کله راښکاره شي نو د هغې شکل به څه په شان دي thick threads د دې مثال به دي شي لکه ته چې تار راولې پنډه تار راولې په یو ځای کې داسې کېدې تاو کلی راتاو کلی نو دا کروموسوم به زموږ سره چې دی داسې راښکاره شي بیا به څه چلو شي 2 chromosomes of each type زموږ سره به دوه کروموسوم چې دی هغه به زموږ سره اټیچ کیږي یاد ساتئ په پروپیز 1 کې identical chromosome pairs with each other ما تاسو ته وایي چې دوه کروموسوم چې دي هغه د بل سره یو ځای کیږي خو کوم کروموسوم چې یو شان دي کومې ته چې موږ identical chromosome وایو نو هغه به یو بل ته رانږدې شي لکه فرض کې یو کروموسوم دا دی یو دا دی نو دا به یو بل ته څه شي دا به رانږدې شي ځکه چې دا به identically دا به یو شاني exchange segments دوی به یو بل سره خپل segments چې دي هغه به شیر کوي لکه یو کروموسوم زموږ سره دا دی یو کروموسوم چې دی هغه دا دی دا دواړه به رایوځای شي نو یو سیګمنټ پرس که مونږ وایو چې دا زموږ سره کروموسوم یو حصه چې د هغه دا ده یو حصه دا ده دا به مونږ میټاپیز کې وایو نو دوی به د یو بل سره د کروموسوم چې دي د خپلې حصې مطلب دی د خپل سیګمنټ چې دي دا به یو بل سره شیر کړي کراسینګ اور مطلب دا دی چې دا کروموسوم دې ته نږدې شي نو دې ته مونږ څه وایو کراسینګ اور اینډ ویریشن چې دی به ولګي خپل کرکټرز به دته ټرانسفر کړي دی به ولګي خپل کرکټر به دته ټرانسفر کړي نو دا کروموسوم چې مخکې ځي او د دې نه چې کم کرکټر راځي نو هغه به زموږ سره ویریشن چې دی هغه به کاس کوي ویریشن دا دی چې دا به مختلف کرکټر چې دی هغه به جوړي نو دا زموږ سره څو د میاسیس 1 پروپیز 1 اوس زموږ سره میټاپیز 1 کې به څه چل کېږي یاد ساتئ چې پیرز اف کروموسومز ارینج دمسیلز ان د سینټر زموږ سره چې کم کروموسوم کم پیرز دي هغه به څه جوړېږي هغه په سینټر کې چې دی هغه ارینج شي of the cell د سیل کوي اوس دا زموږ سره میټاپیز دی په دې کې چې کوم کروموسوم دي دا به بالکل منځ ته راشي نو چې کوی آیډنټیکل کروموسوم دي په دې کې دا د یو بل سره اټیچ دي دې ته موږ کراسینګ اور وایو نو دی ولګو د خپل کرکټر دل ورکو خپل کرکټر دل ورکلو په پروپیز 1 کې مونږ وې ویریشن به د دې د وجې نه کاش شي دا به بالکل منځ ته راشي سپینډل فایبر چې دی هغه به اوزي د دې کروموسوم چې کم سنټرل ریجن دی سنټرومیر هغې ته به چې دی اټیچ شي دا زموږ سره میټاپیز 1 دی میټاپیز 1 کې به مونږ دا وایو چې کروموسوم به بالکل سنټر ته راشي یو سیټ کروموسوم به سنټر ته راشي سپینډل فایبر به اوزي د دې کروموسوم د سنټر ته چې دی دا به اټیچ شي بیا په دې پسې کم درېمې سټیج چې دی هغې ته موږ اناپیز 1 وایو په دې کې به څه جوړ شي کوئ paired chromosomes separate and move to opposite poles په دې کې چې دا کم سپینډل فایبر دی د دې مثال د رسو دی
نو دې طرف چې کوم سپنډل فایبر وي هغه به دې خوا مومنټ شروع کړي، دې خوا چې کوم سپنډل فایبر دي هغه به اخوا مومنټ شروع کړي. دا دواړه کروموسوم چې دي دا به د یو بل نه وشلي، دا به د یو بل نه جدا کړي. ټیک شو. نو دا چې کله د یو بل نه جدا کړي، ټیک شو، چې د یو بل نه کله جدا شو نو ایچ پول ریسیو ون ممبر اف کروموسوم پیر. وس دا کوم ریجن چې دی دې ته مونږ جدا پول وایو، دې ځای چې کوم ریجن دی دې ته مونږ جدا پول وایو. نو دا کروموسوم کم چې د یو بل نه جدا شو دا به مومنټ شروع کړي، دا به دې خوا راشي، دا به دې خوا شو، دا به دې خوا راشي. نو په دې کې څه چلو شو، په دې کې کروموسوم د یو بل نه جدا شو. مطلب سره چې هاف نمبر اف کروموسوم هغه ځای ته لاړو، هغه فول ته لاړو، هاف نمبر اف کروموسوم چې دی هغه دې خوا راړو. کروموسوم کمپیر ټو پیرنټ سیل. اوس په پیرنټ سیل کې زموږ سره کروموسوم چې دی هغه پوره دي، خو په دې کې کروموسوم زموږ سره جدا شو. نو د دې د وجې نه یاد ساتئ چې دې میاسیس ته مونږ ریډکشن ډیویژن چې دی هغه ورته وایو. اوس کروموسوم جدا جدا پول ته لاړو، نو اخري سټیج زموږ سره ټیلوپیز دی، خو زموږ سره میاسیس 1 دی، نو ځکه ورته مونږ ټیلوپیز 1 وایو. نو نیوکلیر ممبرین از فاوند اراوند د کروموسوم. اوس دا کروموسوم چې زموږ سره کم جدا شوي دي، دا جدا لاړو، دا جدا، د دې ریجن نه به جدا یو ممبرین چاپیره شي چې هغې ته مونږ نیوکلیر ممبرین وایو. هغه نیوکلیر ممبرین به اصل کې زموږ سره مطلب دا دی چې دلته کې به جدا نیوکلس جوړ شي، دلته کې به جدا نیوکلس چې دی هغه به جوړ شي. کوی دا نیوکلیر ممبرین د دې کروموسوم نه چاپیره شو، په دې بل پول کې نیوکلیر ممبرین د دې نورو نه چې دی چاپیره شو. نو ټو ډاټر سیلز وذ هاف کروموسومز آر فارمډ. نو نیم کروموسوم دی خوا پاتې شو، نیم کروموسوم دی خوا پاتې شو. په پیرنټ سیل کې کروموسوم پوره، خو په ډاټر سیل کې به کروموسوم زموږ سره څه شي، دا به زموږ سره نیم شي. نو ځکه مونږ وایو ریډکشن ډیویژن. ټیک شو. ښه چې کوی ټو ډاټر سیلز وذ هاف کروموسومز آر فارمډ. بس دا چې کله ډیوایډ شي د دې په دې منځ کې به داسې وال جوړ شي، نو یو سیل به زموږ سره جدا شي، بل به زموږ سره جدا شي. یو سیل زموږ سره دا جدا شو دی، بل سیل زموږ سره دا جدا شو دی. دا کروموسوم دی، د دې نه چاپیره نیوکلیر ممبرین موجود دی. دغه شان دا کروموسوم دی، د دې نه چاپیره چې دی نیوکلیر ممبرین چې دی هغه موجود دی which divides again by meiosis 2. اوس دا خبره یاد ساتئ چې اوس په زموږ سره میاسیس 2 کېږي. میاسیس 2 مطلب دا دی چې په دې سیل کې هم زموږ سره میاسیس 2 کېږي، په دې سیل کې چې دی هم میاسیس 2 کېږي. په دې سیل کې چې کوم میاسیس 2 کېږي هغه به د مایټاسیس په شان یو شاني، په دې سیل کې چې کوم میاسیس 2 کېږي هغه به د مایټاسیس په شان چې دی هغه به یو شاني. نو دا زموږ سره دی میاسیس 1 ما تاسو ته وې. بیا په دې کې چې کوم میاسیس 2 کېږي، په دې کې چې کوم میاسیس 2 کېږي هغه هوبهو د مایټاسیس په شان چې دی یو شاني. نو امید کوم په دې په تاسو پوه شوي یئ. ته خلاصو کوم ځان پې پوه کړئ چې زموږ سره میاسیس دی. نو میاسیس چې دی هغه مونږ په دوو سټیجونو کې ډیوایډ کوو، یو میاسیس 1 دی، یو میاسیس 2 دی. میاسیس 1 کې 4 سټیجونه دي، خو یاد ساتئ د میاسیس 1 چې کوم سټیجونه دي د هغې سره به تاسو 1 لیکئ. لکه زموږ سره پروپیز دی، دې سره ما 1 ولیکو. دا میټاپیز دی، دې سره ما 1 ولیکو. دا زموږ سره اناپیز دی، ما سره 1 ولیکو. دا ټیلوپیز دی، ما سره 1 ولیکو. په پروپیز کې به څه چلو شي، کروموسوم به راښکاره شي، دوه کروموسوم به رایوځای شي، کم چې زموږ سره آیډنټیکلي هغه به خپل سیګمنټس د یو بل سره شیر کړي، د هغې د وجې نه به ویریشن چې دی هغه به کاشي. میټابیز کې به دا چلو شي چې زموږ سره کم کروموسوم دي هغه به بالکل چې دی منځ ته راشي. چې کله بالکل منځ ته راشي سپنډل فایبر راښکاره شي، سپنډل فایبر به د کروموسوم دی منځ ته چې دی دا به اټیچ شي، دا به سپنډل فایبر به اخوا مومنټ شروع کړي، دا سپنډل فایبر به دې خوا مومنټ شروع کړي. نو اناپیز کې موږ دې ته وایو چې کله دا کروموسوم چې دی دا زموږ سره وشلېږي، څه به زموږ سره ښی طرف ته لاړ شي، څه به زموږ سره چې دی ګس طرف ته چې دی هغه به لاړ شي. او د دې په نتیجه کې به زموږ سره دوه کروموسوم چې دی دوه سیلونه چې دی زموږ سره جوړیږي. په ټیلوفیز کې چې کم کروموسوم زموږ سره جدا شوي دي د هغې نه به نیوکلیر ممبرین چې دی هغه به چاپیره شي، د دې په دې منځ کې به وال راشي. نو دا سایډ چې کوم جدا شي هغه دا دی، دا سایډ چې کوم جدا شي هغه زموږ سره دا دی. نو دوه سیلونه زموږ سره جوړ شو، خو په دې کې کروموسوم نمبر چې دی هغه نیم دی. په دې کې زموږ سره کروموسوم چې دی پوره، خو په دې کې زموږ سره نیم دی. په دې کې به چې دی بیا زموږ سره مایټاسیس وشي، هغه مایټاسیس ته بیا موږ وایو میاسیس 2. بیا چې د هغې کوم سټیجونه وي هغه به انشاءالله تاسو ته بل لیکچر کې وکړم. پای کې به چې دی میاسیس پروپیز 2، میټاپیز 2، اناپیز 2 او ټیلوپیز 2. نو په دې کې به دغه سټیجونه چې دی هغه به راځي. امید کوم پوه شوي وئ. نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو، ډېره مننه.